چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم وسو او شپږ اتیا کرتا دا اوللی او د دې تلاوتو کی او د دې نه پس بیا دعاو کی هر مراد چې د الله تعالی نه غواړي کنه نو الله تعالی د دغه دعا قبلی او مراد ورته ورکړي. دویم نمبر کله چې بسم الله الرحمن الرحیم وسو او شپږ اتیا کرتا دا څوک په اوبو باندې چوف کی په وخت د لمر ختلو کې او دا اوبه وچی کی څومره مریضۍ چې په بدن کې دي کنه دا ټول به الله تعالی د بدن نو باسي. دریم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم سل کرته په کاغذ ولیکي او د دینه تعویذ جوړ کی او دا تعویذ د سره وی نو د خلکو په زړونو کې به د دې مسلمان هیبت او روب پروتي خلک با د دنه ویریږي او د دته به د قدر او د احترام په نظر باندې ګوري. سلورم څوک چې یو ویش کرته بسم الله الرحمن الرحیم په وخت د خوب کې وای او په ځان باندې چوف کی په دغه شپه کې به الله تعالی د شیطان نه او د غل نه او د هر قسمه آفتونو نه په دې شپه کې د محفوظ کی. پنځم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 50 کرته وای او د یو ظالم طرف ته ورچوف کی چې هغه ته ضرر رسي الله تعالی به دغه د ظالم د ضرر نه د محفوظ کی. شپږم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم سلويخ کرته وای او زمزم په اوبو باندې چوف کی د کمی زنانه چې بچي پیدا کیږي هغه وچی کی یا یو مریض وچی کی الله تعالی به ورته فورا شفا ورکړي. وم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 15 کرته په یو کاغذ ولیکي او د دینه تعویذ جوړ کی او په کور کې زوړن کی نو دغه کور نه به پیریان جنات او تختی او الله تعالی به پکې ډېر برکتونه واچي. اتم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 15 کرته په یو کاغذ ولیکي او دا غینه تعویذ جوړ کی او به په دکان کې زوړن کی نو د دکان ګټه به سم ډېر زیات شي او مشتریان به ورته په ډېر تعداد سره دی دکان ته راځي. نهم څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 50 کرته په اوبو باندې دم کی او هر قسمه مریض ته ورکی الله تعالی ورته شفا ورکړي. لسم نمبر څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم یو ویش کرته په یو کاغذ باندې ولیکي او دا غینه تعویذ جوړ کی او کم ماشوم ویریږي په خوب کې یا ژاړي او د دې ماشوم په غاړه کې واچي نو دا ماشومان به نه ویریږي او نه بچ دی بیا ژاړي. د بسم الله الرحمن الرحیم د فضایل متعلق علماء دومره شیونه راایستلي دي چې دا په هفته کې نه ختميږي.